بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مې قبول کړئ ملګرو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری صادق شاه صادق. امید لرم چې روغ جوړ به یې او ژوند ته به تازه یې. او یو غزل دی چې بلا غمونه مې په سر پراته دي، بلا غمونه مې په سر پراته دي، بلا کارونه مې په سر پراته دي، او چې ستا داغونه مې په سر پراته دي، چې ستا داغونه مې په سر پراته دي، و اسمانونه مې په سر پراته دي، او د محبت سره مې جوړ نه راځي، د محبت سره مې جوړ نه راځي، د عشق بابونه مې په سر پراته دي، چې ستا نازونه مې په سر پراته دي، سم نعمتونه مې په سر پراته دي، او یو څو کورونه دي چې وران ویجاړ دي، یو څو کورونه مې په سر پراته دي، که د خوشحال که د رحمان بابا دي، ټول کتابونه مې په سر پراته دي، او صادقه تا ته چې د ښو دعا کړي، صادقه تا ته چې د ښو دعا کړي، هغه مخونه مې په سر پراته دي. یو غزل بل دی چې جذبې نه کمزورومه بس ورځمه، جذبې نه کمزورومه بس ورځمه، دا کاسې نن ماتومه بس ورځمه، او تا زما د ژوند نغمه پکې لاهو کړه، کاغذونه ټولومه بس ورځمه، د دې دور فتنو ټول په مخه کړي، زم یو څو بیدارومه بس ورځمه، او غریبۍ راله د ژوند لکۍ نیولې، غریبۍ راله د ژوند لکۍ نیولې، دا بچي مې ښکلومه بس ورځمه، او زما سپینې تورې ستا تورې سپینېږي، زما سپینې تورې ستا تورې سپینېږي، سله ځان نور تورومه بس ورځمه، او هغه ځای کې به نن دوه مین یو کېږي، زه هم ځان ور رسومه بس ورځمه، او د صادق او د جانان فاصله لږه، د صادق او د جانان فاصله لږه، فاصلې نن ختمومه بس ورځمه، فاصلې نن ختمومه بس ورځمه. امید لرم چې ستاسو به خوښ شي، او د راتلونکي پروګرام پورې په لوی الله سپارم.